زه نه غواړم پردي جنګ او کشمیر ته ازادي زه نه غواړم پردي جنګ او کشمیر ته ازادي که غواړم زه به غواړم خپل جاګیر ته ازادي واه زبردست تر څو به وي زما په مرۍ پروت او زه به چوپ یم تر څو به وي زما په مرۍ پروت او زه به چوپ یم تر څو به وي باجوا غوندې خنزیر ته ازادي ناسته کومه د یوه داسې موسیقار په خوا کې چې د بقا سندرې وایي د ړنګ ښار په خوا کې او په ماته سا ستا د یارۍ د لیونتوب په ټپه د تنهایۍ سره غږېږم د چینار په خوا کې ګرانو مینوالو ستړي مشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ اریانده وړې یم خپرونه ده هنداره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې د کار او د معیار ادیبان لیکوالان شاعران در وپېژنو خو نن راغلی یو شمالي وزیرستان پلنګځای کلی ته چرته چې سالار وزیر صاحب ژوند کوي یقینا چې سالار وزیر صاحب یو ډېر انقلابي تکړه په وطن مین په پښتو مین شاعر دی او ډېر ښکلی نظریه دی او ډېر ښه لیک کوي چې د سره ما یو ځل مخکې هم په هنداره کې د سره پروګرام کړی دی چې هغه مرکه زما په یوټیوب چینل او په فیسبوک پاڼه باندې خوندي ده هغې نه د ده متعلق تاسو استفاده کولی شئ او د ده متعلق تاسو معلومات ترېنه حاصلولی شئ نو په دویم ځل زه سالار وزیر ته راغلی یم او زه دا غواړم چې دی په دویم ځل تاسو سره راولم او تاسو ته مخاطب کوم او تاسو دپاره څو غزلې ترېنه واروم نو راځئ ملګرو چې سالار وزیر ته په خپل پروګرام هنداره کې په دویم ځل ستړي مشي ویو نو سالار صاحب زه په خپل پروګرام هنداره کې تاسو ته په دویم ځل ستړي مشي هرکلی مینه ویایم ډېره مننه اریان صاحب ټولې ملګري ته د هندارې کتونکي ته په پښتنه مینه ستړي مشي او هرکلی ویایم مننه سالار وزیر صاحب لکه څنګه چې د پروګرام په شروع کې ما دا وویل چې تاسو سره ما یوه مخکې وړومبۍ مرکه کړې ده خو د ډېرو مینوالو دا خواهش و چې تاسو لاړ شئ او سالار وزیر صاحب سره دویم ځل ناستې وکړئ نو نن په دې خاطر باندې راغلی یم تاسو به زموږ مینوالو سره څه شریکوئ ډېره مننه اریان صاحب د غزل نه مخکې یوه کې عرض کوم ارشاد دروغ نه دي رښتیا دي حقیقت ته خدای ګواه ده دروغ نه دي رښتیا دي حقیقت ته خدای ګواه ده نارا د لرو بر د یک هزار کله بیلیږي او ډېر ګران به درته پرېوځي سوچ پرې وکړه غپوریا ډېر ګران به درته پرېوځي سوچ پرې وکړه غپوریا زمن د یوې ابۍ په ګنډه تار کله بیلیږي دروغ نه دي رښتیا دي حقیقت ته خدای ګواه ده دروغ نه دي رښتیا دي حقیقت ته خدای ګواه ده نارا د لرو بر د یک هزار کله بیلیږي ډېر ګران به درته پرېوځي سوچ پرې وکړه غپوریا زمن د یوې ابۍ په ګنډه تار کله بیلیږي مننه غزال عرض ده وخت راځي کړه انتظار رخیل شریفه وخت راځي کړه انتظار رخیل شریفه ثابتېږي بهادار رخیل شریفه دا د یوې ابۍ زمن دي پښتانه دي زمن دي پښتانه دي نه بیلیږي په تورتار رخیل شریفه او احتساب به راکوې چې د کړو ړنګ احتساب به راکوې چې د کړو ړنګ د پښتونخوا هر یو بازار رخیل شریفه او په چاندو باندې نه غواړم خپل ځان ته په چاندو باندې نه غواړم خپل ځان ته خپله خاوره خپل اختیار رخیل شریفه
او سدی وچی او سسوی دی ظالما سدی وچی او سسوی دی ظالما کچینه دی کچینا رخیل شریفا او دا جدا دیو که دی نشی سڑیا دا جدا دیو دا جدا دیو که دی نشی سڑیا زما لارو دستا لار رخیل شریفا زبردست او د کابل نا تر اټک یو اتن دی د کابل نه تر اټک یو اتن دی د کابل نا تر اټک یو اتن دی یو کاروان دا یو سلار رخیل شریفا اخیری شعری دا غپوری دا کباجوا دا چې ژوندی وم غپوری دا کباجوا دا چې ژوندی وم یادوم به لوټمار رخیل شریفا مننه زبردست سلار صاحب نور به سره شعر کوي نه راوسو یا منه خو د غزل نه مخکې دوا شیرینه تر اوسه کوم چې ارشاد جلندریا ترانه د نور یو صدر ده جلندریا ترانه د نور یو صدر لا زما د خپل وطن تپا به تر نمشولا لا هم جهاد تلو جهاد وای فساد نه وای لا هم جهاد تلو جهاد وای فساد نه وای پښتون ویښ شلک پړای دی وشته مشولا دا بیا اورم مهرباني جلندریا ترانه د نور یو صدر لا زما د خپل وطن تپا به تر نمشولا لا هم جهاد تلو جهاد وای فساد نه وای پښتون ویښ شلک پړای دی وشته مشولا زبردست غزال عرض ده چې زه نه غواړم پردي جنګ او کشمیر ته ازادي زه نه غواړم پردي جنګ او کشمیر ته ازادي کا غواړم زه به غواړم خپل جاګیر ته ازادي زبردست ترڅو به وي زما په مرۍ پروت او زه به چوپ یم ترڅو به وي زما په مرۍ پروت او زه به چوپ یم ترڅو به وي باجوا غوندې خنزیر ته ازادي غدار دوم غدارا غدار دوم غدارا احساس تا آزادی غواړم زمیر تا آزادی مهرباني بل غزال عرض ده ارشاد اړوي مو سپېره باد اړوي مو سپېره باد بیا د جوړه پالیسي اسلام آباد د پنجاب سوله مه غواړه کابله سوله مه غواړه کابله ټول پنجاب په تا کې ګوري خپل مفاد او دلته کوم مذهب روا د مذهب سو حرمیانو نه بهیره د مذهب سو حرمیانو نه بهیره دلته کوم مذهب روا د الجهاد د مذهب سو حرمیانو نه بهیره دلته کوم مذهب روا د الجهاد په خدای کا جنتی شه چې خودکش ته په خدای کا جنتی شه چې خودکش ته خرڅوي او جوړوي پښتون اولاد او نه هېرېږي دا لوستل شي دا لیکل شي آخري شعر ده نه هېرېږي دا لوستل شي دا لیکل شي دا تاریخ دا تجربې او دا فساد مهرباني یو بل غزل مو کار سره شریک بل غزل آخري غزل ته کوم ارشاد یو تصویر چاہے وہی ډیر په بد حال دا یو تصویر چاہے وہی ډیر په بد حال دا لګې دلای دړنګ کلی په دیوال دا زباهی لریاست زکیم چې زباهی لریاست زکیم چې ما د سوال د پاره کړی دلته سوال دا زبردست دا بیا زمننا زباهی لریاست زکیم چې ما د سوال د پاره کړی دلته سوال دا د دې خاور محبت سره تړلی د دې خاور محبت سره تړلی هات کړی دی که زنځیر دا کرومال دا زبردست او یو ټوکړه ده دومره زړه مې د سړیا یو ټوکړه ده دومره زړه مې د سړیا خو ما دومره لوی خدای پکې سنبال دا زبردست دا بیا اورم مهرباني یو ټوکړه ده دومره زړه مې د سړیا یو ټوکړه د دومره زړه مې د سړیا خو ما دومره لوی خدای پکې سنبال دا او
چې سالار درنه وده نشي احساسه چې سالار درنه وده نشي احساسه تور په تور ته بر وهلی شي انشوال ده واه مننه زبردست سالار صاحب د پروګرام په اخري کې به زموږ مینوالو د ځوان کل ته په دویم ځل تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ مننه ټولې ملګري ته مینولو ته خو زه دا پیغام ورکوم چې پښتې ادب د پوره د حالې ځلې لکه څرنګه چې موږ حالې ځلې کې او پښتې سره د خاص کر د پښتې د نصاب سره د مینا محبت سوتی. ډیره مننه. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و سالار وزیر صاحب چې دنه مو تاسو د پاره یو دوه درې غزلې واورولې. امید ده چې ستاسو به خوښې شوې وي. نو دا داسې قسمه ښایسته ویډیوګانو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج در سره لایک کړئ. نو په دې پروګرام په دې آخري شیبو کې ما اریان داوړ ته او زما سره په څنګ کې ناست ملګری یار سالار وزیر ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.